ښه مثال جنرال رازق ده د مرګ له ډاره د ملر غېږې ته لاړه لیکن چې الله ورته د ابوجانه په لاس لیکلی مرګ و د ملر په غېږ کې روح ترې نه واخیسته مردار شو خسر الدنیا والآخره شو لاړه کیسه یې ختمه شوله نن رازق په دې نړۍ کې نشته خو مرګ د بزدلۍ او د غلامۍ او د ذلت مرګ و یو داسې اتل په لاس ووجل شو چې هغه د ده د مرګ دپاره هلته لېږل شوی و دې ډېر افغانان تر ریګونو لاندې کړه لیکن خپل هم همدغه لار شول او ډېر ذلیله مرګ و هغسې مرګ د موږ نه ده داسې ده چې نور په افغانانو رحم کول پکار دي په افغانانو رحم پکار ده خو په غلامانو نه په افغان کې زم راځم ولې بې کوره کړی یم افغان کې راځم ولې د ما ورور زندان ته اچولی افغان زم یم ولې د ما لورکۍ په نیمه شپه په شهادت ورسوله افغان زم یم زما میرمن زما مور څه ګناه کړې وه چې امریکایانو د سرو ورو لاندې کلسټر بمونه پې استعمالول افغان زم یم ولې له خپل کلي دیار نه مسافر کړلم موږ د جګړې ته مجبوره شوي یو مجبوره یو دا خو به تر ورځې د قیامته پورې همداسې به دا جنګ روان وي آفرین داسې کار ده چې یوه لس ورځې وقفه ورته پکار ده خو پکې مه وایه دغه خبره د سیده چې الجهاد ماض الا یوم القیامه جهاد به جاري وي مونږ له دې مقدس جهاد نه ستړي نه یو والله په بالله چې د بچیو په وینه مې تمام شي او د ما په مخ کې وینې تویږي والالوي یې له دې جګړې نه ستړي کېږم او نه ترې ستومانه کېږم او نه به پرې پښېمانه شم مرګ راتلونکی ده له مرګ نه چې څوک تښتي هغه به احمق سړی مرګ نه مونږ قرضدار یو مرګ مونږ پسې ده یا لس کاله بعد یا همدغه نن شپه مرګ راتلونکی ده ډېر خلک وو چې د مرګ له ویرې له امریکایانو سره مل سول د امریکایانو تر څنګ ودرېده ښه مثال جنرال رازق ده د مرګ له ډاره د ملر غېږې ته لاړه لیکن چې الله ورته د ابوجانه په لاس لیکلی مرګ و د ملر په غېږ کې روح ترې نه واخیسته مردار شو خسر الدنیا والآخره شو لاړه کیسه یې ختمه شوله نن رازق په دې نړۍ کې نشته خو مرګ د بزدلۍ او د غلامۍ او د ذلت مرګ و یو داسې اتل په لاس ووجل شو چې هغه د ده د مرګ دپاره هلته لېږل شوی و دې ډېر افغانان تر ریګونو لاندې کړه لیکن خپل هم همدغه لار شول او ډېر ذلیله مرګ و هغسې مرګ د موږ نه ده پکار الله دې وساتي د مرګ وي په زجر دې وي په تکلیف دې وي خو د غلامۍ مرګ دې نه وي په پلستن کې دې نه وي